أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين رحمة للعالمين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، د خلفاء الراشدین د سیرت یولسمه فته. محترم ورونو، په تیره لسمه فته کې موږ هغه قصه بیانول چې هرمزان چې د اهواز حاکم او پاچاو او په تستر کې محاصره وو، هغه وویل زه په خپل د قلا څخه دروازم او تسلیمیږم په دې شرط چې عمر رضی الله تعالی عنہ ته به مورولي. زما په باره کې چې هغه هر حکم کوي پرازیم، خو تاسو به زما په باره کې حکم نه کوي. مسلمانانو ویل عمر رضی الله تعالی عنہ دی وجنه. هرمزان ویل د هغه حکم می قبول دی، خو تاسو به حکم نه را باندې کوي. مسلمانانو یې دغه شرط ومانه او هرمزان ځان تسلیم کړي. اوس نو ټوله تستر فتح سو. پس له تستر څخه د اهواز ټول شارونه یو په بل پسې فتح کېدل او ټول صلح غواړي، جنگ نه کوي. نو د اهواز نور پاتې شارونه هم ټول فتح سو. هرمزان مدینه منورې ته لیږل کیږي. ابو صبره رضی الله تعالی عنہ د هغه اتفاق په سبب چې د هرمزان سره یې کړی وو، هرمزان یې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ورولېږي چې احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنہ او انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ هم په دغه قافله کې ورسره و. اوس نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره د هرمزان قصه عجبه قصه ده. هرمزان د فارس د منطقوي پاچاهانو څخه یو پاچاو. د لباس هم د فارس د پاچاهانو لباس وو. مسلمانانو د سره هغه د پاچاهي لباس هم را اخیستی وو. نو کوم وخت چې مدینه منورې ته ورنږدې سو، په هرمزان یې هغه د فخر او پاچاهي هغه ډیر ګران قیمته کالی واغستل. دا د دې لپاره چې د مدینه منورې مسلمانانو ته د خپل فتوحاتو اهمیت وښکارا کړي چې هلته څنګه پاچاهان دي او موږ یې څنګه پاچاهي ورنسکورو. نو یې په هرمزان هغه د لباس واغستی چې د دیباج ورېشمن ټوکر څخه جوړ شوی وو او سره زر پکې کار شوی وو. هغه د تاج چې په یاقوتو او نور جواهراتو شایسته شوی وو، هغه یې پر سر ورکشه شاوه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او نور مسلمانان یې وویني. د ماپښین وخت وو چې دغه ډله مدینه منورې ته راورسېده. نو یې پوښتنه وکړه چې امیر المؤمنین چیرې دی؟ خلق ویل په مسجد کې دی. د مدینه منورې مسلمانان ورته ګوري او په تعجب کې دي چې پاچا یې راوستلی دی. احنف ابن قیس او انس ابن مالک رضی الله تعالی عنهما او دغه سړی چې د پاچاهي لباس یې اغوستی دی مسجد ته ورغله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په مسجد کې بيده دی. هرمزان وویل عمر چیرې دی؟ دلته خو څوک نشته. دوی ویل هغه دی هلته بيده دی. هرمزان وویل پیرداران یې چیرې دي؟ دروازوانان یې کوم دي؟ هغه ویل دی نه پیردار لري نه دروازوان. هرمزان ویل شاید دی نبی وي، یا بلکې واقعا هم دی نبی دی، ځکه د سره نه پیرسته نه دروازوانان، عادي ژوند دی، نو دی نبی دی. هغه دوه نفر وویل نبی نه دی، بلکې د انبیاو پر قسم عمل کوي. په دغه وخت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راوښ سو او د هرمزان خبر ورته وویل سو.
حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل الحمدلله حمد هغه الله لروي چې دی او د امثال په اسلام ذلیل کړه. دانو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ امر وکي چې دغه کالی ځنی استکی او زړه کالی په واغوندي. د کالو تر بدلولو وروسته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خبري ورسره کوي او هغه چې د دوی ترجمانی کول هغه مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ ځکه د هغه فارسی زده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل د غدر نتیجه دې څنګه ولیدل؟ په هر کار کې آخري کامیابی د الله جل جلاله د جن ده. هرمزان وویل یا عمر موږ او تاسو په جاهلیت کې وو، الله موږ او تاسو سره پرې ایښی وو، موږ در باندې غالب وسو. یعنی په جاهلیت کې چې رب په موږ او تاسو کې د یوې ډلې سره هم نو، موږ پر تاسو غالب وو، مګر اوس چې الله ستاسو سره دی تاسو را باندې غالب وسواست. تاسو وګورئ هرمزان په حق پوهېدی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل په جاهلیت کې چې تاسو پر موږ غالب واست د هغه سبب ستاسو اتفاق او زموږ به اتفاقی و. یعنی تاسو یو واست او قوت مو یو او موږ قبیله او سره پاشلی وو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیا ورته وویل دغه چې څو واره د خپل وعده ماته کړه دغه د پاره څه عذر او دلیل لري؟ دا ولی صلح به وکړه بیا به ماته کړه؟ هرمزان وویل بیرېږم د مخه تر دې چې زه حال درته وایم ته به مې ووجنې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل یا ما بیرېږ. هرمزان وویل وبراکې تږیم د بیر څخه حلق وچو خبرې نس کولای. وبې وغوښته وبې ورته راوړې مګر د اوبو لوشي پند زج لوی لوشي وو. هرمزان ویل په دغه کې څوک اوبه چشلای شي؟ پاچاو د نازکو او شایسته ګلاسو سره عادت درلودي او دوی لوی پند خاورن منګي ورته راوړي. هرمزان ویل چې د تند مرم په دغه کې نسم چشلای، یو کوچنی نازک لوشي راته راوړي. خیر په کوچنی لوشي کې یې اوبور تراوړي، لوشي یې واخستي ریږدي او بنسي چشلای. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل ویچ خو د هرمزان د لاسه هغه لوشي ولويدي او ول بیرېږم چې د مخه تر دې چې زه اوبه وچشم ته به مې ووجنې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل اوبه ورکي مرګ او تند مپر یو ځای کوي. خلق نوري اوبه ورکړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل ویچ تر هغه دې نه وجنم څو اوبه چشه. هرمزان اوبه واخسته او وې پاشلې. ویل ولید اوبه و پاشلې. هرمزان ویل زما اوبه ته ضرورت نو، زما مقصد و چې امان در څخه واخلم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل زه تا ته امان در کوم؟ زه دې وجنم. هرمزان ویل تا امان راکې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویل ما هیڅ کله امان نه در کړی او نه در کوم، ته درواغ وایې. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ چې د هرمزان د لارې ملګری وو هغه وویل یا امیر المؤمنین دای رښتیا وایي تا امان ورکې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل یا انس زه د براء ابن مالک وقاتل ته امان ورکوم، زه د مجزأه ابن ثور وقاتل ته امان ورکوم. مجزأه ابن ثور رضی الله تعالی عنہ هم د هغو فدائیانو سره چې د تستر دروازه خلاصول په تستر کې شهید شوی وو. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ و انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ ته وویل یا انس دغه امان څخه به د وتلو لار را پیدا کوي کنه و تا ته جزا درکوم، څنګه مې امان ورکې؟ انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ وویل یا امیر المؤمنین تا ورته وویل تر هغه دې نوجنم چې حال را توایه، او بیا دې ورته وویل تر هغه دې نوجنم چې وبچشه. دغه د لپاره امان دی او د هغه وبو ونه چشلې.
د مجلس نور ناس تو خلقو هم وویل ستا دغه خبره د امان معنا لري. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ و هرمزان ته وکتل او ویل خطا دي استلم او په والله زبېله مسلمانه و بل چاته نه خطا وزم، ما امان نه دي درکړي زه دي وجنم. هرمزان ویل بیله مسلمانه و بل چاته نه خطا وزه، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هرمزان مسلمان سو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په حیرت کې پاتې سو. د غوښته چې دغه سړی ووجني، خو سړی چمبازه او چالاک و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ امان ورکي ځکه هرمزان په ظاهر مسلمان سو او نور نو الله جل جلاله د زړه پر حال علم لري چې آیا واقعي مسلمان سو او که د ځان د خلاصېدلو لپاره د شهادت کلمه وویل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د دغه موضوع څخه چې اهل ذمه لکه هرمزان او د اهواز خلق پر لپسې خپل وعده ماتوي په فکر کې سو چې آیا مسلمانان خو به ظلم نه کوي چې اهل ذمه دې ته مجبوره کی چې هغه خپل وعده ماته کی. نو یې هغه راغلي ډلې او ناس تو خلق ته وویل شای مسلمانان به ظلم کوي چې اهل ذمه دې ته مجبوره کیږي چې عهد مات کی. د عراق څخه راغلي ډلې وویل مشته د مسلمانانو څخه بیل وفا بل شي نه دی را معلوم، یعنی فظلم خو یې هیڅ نه یو خبر، خو پر هغه خپل کړو وعدو وفا هم کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل نو ولې داسې پیښ شوه چې اهل الذمه پر لپسې خپل وعده مات کړي؟ اول دغه هرمزان یو وار دوه وار درې وار خپل وعده مات کړه، څه شو دغه کار ته مجبور کاوه؟ احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنہ وویل یا امیر المؤمنین تا موږ د دې څخه منع کړو چې د فارس په شارو کې نور هم مخ ته ولاړ سو. منع دې کړو چې په یزدجرد پسې د شرق پر طرف ولاړ سو. حال دا چې د فارس پاچا یزدجرد په دوی کې موجود دی، هغه یو جنگ ته تحریک کوي او تر هغه به جنگونه را سره کوي چې پاچا یې په دوی کې موجود وي. تا ولیده چې موږ د دوی څخه شی نه اخلو مګر د دوی پاچا هغه څوک دی چې دوی راپورته کوي او تر اخره به د دوی دغه حال وي چې نن تسلیم سبا یاغان، ترڅو ته اجازه راکوي چې نور هم مخته پسې ولاړ سو. یعنی دا چې ته اجازه نه راکوي چې د شرق پر طرف نور هم مخته ولاړ سو او نو مو پرېږدي چې د فارس ټول ملک تر پښو لاندې کو، زموږ به دغه حال وي ځکه هغه د دوی پاچا را باندې راپورته کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل والله صدقتنی، په والله رښتیا دی وویل. نو یې امر وکړي چې هو نور هم د مشرق پر طرف مخ ته ولاړ شي او د فارس ټول مځکه لاندې کړي، د کسرا ټول پاچاهي ونیسي. تاسو ته معلومه ده چې د کسرا یا د فارس په پاچاهي کې خراسان دغه اوسنی نوی اسلامی جمهوریتونه کم چې اوس د روس څخه آزاد شو او د هغو شاوخوا چې الباب ورته ویل کېده د روسیې او ارمینیا په منځ کې دغه ټوله منطقه الباب ده، سند او پاکستان تر هند پورې دغه ټوله منطقه د فارس شارونه و او دغه ټوله د کسرا پاچاهي و. یعنی عراق، ایران، خراسان چې افغانستان پکښې دی، پاکستان، سمرقند، بخارا، تاشقند، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان تر روسیې پورې دغه ټوله د فارس تابع و او کسرای پاچاو. پس له دغه د هرمزان د واقعې څخه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ امر وکړي چې هو ټوله فارس فتح کړي. پس له دغه امر او دغه اجازه څخه چې امیر المؤمنین وکړه، هغه اول لوی جنگ د نهاوند جنگ دی او بیا نور پرمختګ پسې شروع شو. اوس به د نهاوند د جنگ تفصیل او د پاته فارس د فتح کولو حالات درته بیان سي. اوس چې په پارس کې دغه ټوله فتوحات وسوه، نو د هغه فیصله کوونکی جنگ
چې د فارس د فتح په تاریخ کې پیښ شوی دی مقدمات شروع کیږي چې هغه د نهاوند جنگ دی. پس له دغه ټولو فتوحات او کامیابیو چې مسلمانانو په فارس کې حاصل کړي اوس نو بل شي نه دی پاته بیل دغه څخه چې مسلمانان د فارس د هغه لوی لشکر څخه ځان فارغ کړي. هغه لشکر چې په نهاوند کې په ډېر لوی عدد سره جمع کېدی. ځکه یزدجرد د فارسانو پاچا د ټولو هغو کسانو چې د متابعت کاوه پر راټولولو او یو ځای کولو شروع وکړه. امر یې کړی و چې ټول دې په نهاوند کې سره یو ځای شي. نهاوند په غرو کې یو ډېر لوی قلعه چې د همدان په جنوب کې واقع ده. دغه لشکر او جنگ د پاره یې پیروزان عمومي قومندان وټاکي. د خراسان، سند، الباب والیان هم د یزدجرد د کومک لپاره راغله. د هر ځای څخه کومکونه سره یو ځای کېدل ترڅو چې په نهاوند کې 1,50,000 جنگي عسكر سره یو ځای شو. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ ولیده چې د کفارو د لشکر شمیر زیاتیږي او بیا په غره او قلعه کې دي. نو یا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته حال ولېږي کومک او مدد ځنی غواړي. په دغه وختو کې چې دلته د فارسیانو د لوی لشکر د جنگ لپاره تیاری نیول کېږي د کوفه د خلکو څخه یو ډله مدینه منورې ته تللې و چې هلته د کوفه د امیر او والی سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د ځینو کارو څخه و امیر المؤمنین ته شکایت کاوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په فکر کې سو چې اوس د دغه موضوع او شکایت په اړه کې تحقیقات وکړي او کله هغه لوی جنگ په سبب چې دغه امیر دغه د پاره تیاری نیسي دغه شکایت موضوع معطل کړل شي. ځکه وهغه امیر او قومندان ته باید په دغه مهم وخت کې هیڅ تشویش نشي پیدا او د امیر المؤمنین ټول توجه باید دغه په کومک کولو کې وي. د نور حاکمانو او رئیسانو خدا عادت دی چې دغه کوچنی شکایتونه دغه لوی موضوع په مقابل کې هیروي او وایي ته صبر وکړه چې یو ور دغه لوی مشکل څخه خلاصم بیا به سره ګورو. مګر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل یا والله داس جنگونه ما د دې څخه نسی منع کولای چې د مسلمانانو په شکایت کې دي تحقیق ونکم. نو یا امر وکي چې د کوفه د خلقو د شکایت تحقیق دی وسی او دغه تحقیق امیر محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ وټاکي. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ کوفه ته ولاړی او په پوره تفصیل سره تحقیق شروع کړي. په ټوله تحقیق کې د ټولو هغو شیانو څخه چې سعد رضی الله تعالی عنہ په متهم شوی وو د سعد رضی الله تعالی عنہ براءت ثابت سو. کوم وخت چې د سعد رضی الله تعالی عنہ براءت او پاکي ثابت سو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د معزولولو امر وکړي. یعنی پس له هغه څخه چې سعد رضی الله تعالی عنہ براءت حاصل کړي بیا یې هم د کار کولو څخه ګوښه کړي او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل د والی او رعیت په منځ کې حسد او عداوت نه غواړم ځکه که سعد رضی الله تعالی عنہ پر خپل ولایت پاتې سي دغه خلق شنه ایسي او د هغو دی نه دی خوش. حال دا چې د والی او رعیت په منځ کې باید ښه علاقه موجوده وي. پس له دغه تهمتو او دغه تحقیقات دغه ربط او علاقه ته خلل پیښ شو. نو ځکه سعد رضی الله تعالی عنہ پس له براءت معزول کړي او د په عوض کې نعمان ابن المقرن رضی الله تعالی عنہ د کوفه والی او د فارسیانو سره د جنگ عمومي قومندان وټاکل شو. نعمان ابن المقرن رضی الله تعالی عنہ په خپل د لشکر سره ونهاوند ته رهیسو او د شاوخوا د هر ځای څخه یې کومک وغوښتي خاصتا د اهل کوفه څخه او د اهواز و خلقو ته وویل تاسو هغه لارې بند کړئ چې نهاوند ته ځي او نور کومک مپرېږدي چې ونهاوند ته ورسیږي ځکه هر څونه چې د نهاوند د لشکر شمیر ډیریږي په هغه اندازه مشکل لویږي.
د اهواز خلقو هم د دغه وظیفې په اجرا کولو او عملي کولو شروع وکړ. اوس نو نعمان ابن المقرن رضی الله تعالی عنہ د نهاوند پر طرف ورهدي او داسې ځای ته ورسېدي چې نور نو تر نهاوند د درو ورځو لار پاته ده. نو یې دغه ځای څخه درې نفره د معلوماتو د پاره د نهاوند پر طرف ولېږل چې دغه درې نفره طليحه ابن خويلد الاسدي، عمرو ابن معدي کرب او عمرو ابن عبيده. ویل تاسو بلارسي لار وګوري چې کمینونه خو به نه وراتنی ولي یا د فارسیانو لشکر خو به نه وراره سوي. دغه درې نفره رهیسو. عمرو ابن عبيده تر یوې ورځې تګ کول ورسته بیرته راوګرځېدی. نعمان رضی الله تعالی عنہ پښتنه ځنی وکړه چې شې دی ولیده. د ویل هیڅ شي نه وو. ویل نو ولې بیرته راغله؟ د ویل یو ورځ او شپه می تګ وکي هیڅ مې نه ولیده. او مځکه هغه څوک وژني چې پکې نابلده وي. یعنی یو څوک چې په یو مځکه کې نابلده وي لارې نوی ور معلومي ورکیږي او هلاکیږي. په دغه یو ورځ او شپه می کفایت وکي او بیرته راوګرځیدم. ویل ملګری دې څه سو؟ ویل هغه ټینګو نور هم پسې ولاړه. طليحه او عمر دوی ورځې نور هم تګ وکي. عمر وویل نور نو کافی دي. د دوه ورځو لار مو ووهل، نه لشکرسته نه کمینونه. عمرو ابن معدي کرب هم بیرته راوګرځیدي، مګر طليحه نور هم مخته پسې ولاړی ترڅو په خپل نهاوند ته ورسېدي او هلته د نهاوند پر شاوخوا وګرځیدي. پوره معلومات وکړه. بیا نو بیرته را رهیسو. نعمان رضی الله تعالی عنہ په ټولو حالاتو په تفصیل سره خبر کړي او ولستا او د دوی په منځ کې داسې شی نسته چې هغه د زموږ ناخوښه وي. تر نهاوند لار فارغه ده. نعمان رضی الله تعالی عنہ لشکر ته د حرکت امر ورکړي. پر لار بیل راحته د بل شي لپاره توقف او درېدل نه کوي ترڅو نهاوند ته ورسېده او نهاوند محاصره کړي. د نهاوند د قلا پر شاوخوا فارسیانو لوی خندق کندلی وو او په خندق کې لوی اورونه بل کړي وو چې مسلمانان نسی ورتلای. خو ځینې ځایونه یې کوچنی لارې پرې ایښوي. نو فارسیان پر دغه کوچنیو لارو راوځي، جنگ کوي او بیرته خپل قلاو ته ځي. د چهارشنبه، پنځشنبه او جمعې په ورځ جنگونه وسوه، خو دغه جنگونه ټول بې نتیجه و. نعمان رضی الله تعالی عنہ د لشکر قومندانان سره یو ځای کړه. پس له مشورې یو لوی او عظیمه نقشه جوړ کړه او قعقاع رضی الله تعالی عنہ د هغې نقشې په عملي کولو مکلف کړي. نو په هغه معینه ورځ چې فارسیان د جنگ د پاره راووتل، قعقاع رضی الله تعالی عنہ د خپل لشکر په ملګرتیا ډیر شدید جنگ ورسره شروع کړي. پس له څه جنگ کولو قعقاع شکست بخوري. دونه پر شاو لاړی چې د مسلمانانو تر لشکر تیر سو. نعمان رضی الله تعالی عنہ نور مسلمانان د حمله کولو څخه منع کړ او ول آرام ودرېږي. فارسیانو چې د مسلمانانو شکست ولیدي نور هم د لاورسوه. ویل د چې مسلمانان پر شاذي او دغه د مسلمانانو شکست د جسر یا پله د جنگ راهیسي تر اوسه پورې اول شکست دی چې مسلمانان یې خوري او پر شاذي. نو په زرو فارسیان په ډیره دلاوري سره د نهاوند د قلاو څخه راوځي او د قعقاع پر لشکر حمله کوي. قعقاع نور هم پر شاذي. هغه نور مسلمانان غواړي چې پر فارسیانو حمله وکړي، خو نعمان رضی الله تعالی عنہ د حمله اجازه نه ورکوي. د قعقاع او فارسیانو په منځ کې دغه جنگ تر ماپښینه دوام درلودي. هغه نور مسلمانان یې هیڅ کومک نه کوي او قعقاع د ضعف او شکست په حال کې دي. کوم وخت چې مسلمانانو د ماپښین منځ ادا کړي، نعمان رضی الله تعالی عنہ د حمله امر وکړي. په دغه امر سره مسلمانانو یو ځای حمله شروع کړه او هلته د قعقاع هغه ماسوي لشکر هم په نوې حمله شروع وکړه. دا هغه د مسلمانانو نقشه و چې نعمان رضی الله تعالی عنہ او نور قومندانانو جوړ کړی و چې یو خو به فارسیان ټول د قلاو څخه راووزي او بل به د قلاو څخه را لری کو او بل به تر ماپښینه پورې شستړي کو
او بیا به په یو وار حمله پر کوو. اوس د دغه حمله سره لوی او شدید جنگ شروع شو. مورخین وایي دغه جنگ د قادسیه تر جنگ شدید وو. نعمان رضی الله تعالی عنہ چې د جنگ اداره هم په خپل کول ورده مخسو او پر پارسیانو یې حمله وکړه. ډېر قوي او شدید جنگ یې کاوه. کوشش کوي چې د نهاوند وقلاو تورننوزي ترڅو وقلاو ته ډېر ورنږدې سو او ویل کزه شهید سوم بیرغ د حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنہ واخلي. یعنی تر ما ورسته هغه قومندان دی. اوس د نهاوند د قلا پر طرف ورهدي او شدید جنگ کوي. تر هغه یې جنگ کاوه او مختتلی څو شهید ووجل سو. انا لله وانا الیه راجعون. نعمان ابن مقرن رضی الله تعالی عنہ په ایران کې د نهاوند د قلا په دروازه کې شهید سو. په مسلمانانو کې څوک د نعمان رضی الله تعالی عنہ په شهادت نسو خبر ځکه دی ډېر لري مختتللی وو او د سره په دغه حمله کې فقط څو نفر د ملګری ورسره و چې په هغه ملګری کې یو هم د دورور نعیم ابن المقرن رضی الله تعالی عنہ. نعیم پر نعمان رضی الله تعالی عنہ یو پټو واچاوه. د هغه جسد یې پټ کړ چې څوک یې ونه پیژني او دغه خبر په لشکر کې نشر نسی چې قومندان مو شهید سو. بیرغ یې حذیفه رضی الله تعالی عنہ ته ورکړي. بیرغ پورته دی او جنگ دوام لري. دغه جنگ تر شپې پورې دوام وکړي. مسلمانانو د شپې هم جنگ کاوه خو د شپې پر اتک سره پارسیانو شکست وخوړي. اوس چې تاریخه هم ډېر سوه او د مسلمانانو حمله هم شدید دي. فارسیان تښتي خو د تېښتې لار نه لري ځکه دوی چې د نهاوند پر قلاو هغه خندق را ګرځولې وو او په هغه خندق کې د دې لپاره اورونه بل کړي وو چې مسلمانان را نسی. اوس هغه خندق او اور د دوی د تېښتې لار بند کړه. د شدیدو حملو او تاریکی په سبب هغه کوچنی او پټ لارې چې فارسیانو درلودې هغه هم ځنې ورکې سوې. اوس نو فارسیان یا وژل کېږي یا اور تلويږي. په دغه جنگ کې فارسیانو لوی شکست وخوړی خو هغه د دوی قومندان فیروزان ژوندۍ پاتې سو او همدان ته وتښتېدی. حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنہ دغه فتح پسې پوره کړه او ټول نهاوند فتح او د مسلمانانو تر تصرف لاندې سو. بیا نو حذیفه رضی الله تعالی عنہ چې اوس د مسلمانانو د قواو عمومي قومندان دی صائب ابن الاقرع رضی الله تعالی عنہ مدینه منوره ته ولېږي چې امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنہ ته د دغه لوی فتح زیری او خبر وروړي. صائب رضی الله تعالی عنہ چې مدینه منوره ته ورسېدی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل څه خبر دی راوړی دی؟ د ویل فتح راغله او الله جل جلاله لوی فتح در نصیب کړه. یعنی د فارسیانو هغه آخري او قوي لشکر ماتسو او نعمان رضی الله تعالی عنہ شهید ووجل سو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وجړل. ډېر ترخه او شدیده جړا وکړه حتی په جړا سره आवाज پورته سو او د جړا د شدت څخه یې اوږه غورځېدلې. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ چې په دغه مجلس کې حاضر وو غواړي چې پر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دغه غم سپک نو یې وویل یا امیر المؤمنین بیل نعمان څخه بل داسې څوک نه دی شهید شوی چې هغه د معروف او مشهور وي. یعنی د اصحاب کرامو د پهلوانانو څخه فقط یو نعمان رضی الله تعالی عنہ شهید شوی دی. نور ټول خلق چې شهیدان شوی دي غیر معروف او غیر مشهور خلق او تابعین دي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نور هم جړا زیاته سو او ویل هو هغه د مسلمانانو ضعیفه طبقه و مګر هغه ذات چې دوی په شهادت مشرف او مکرم کړه هغه مخان او نسب پیژني او هغه خلق به د عمر په پیژندګلوي څه وکي. یعنی الله جل جلاله هغه خلق پیژني. د عمر پیژندګلوي هغه ته څه فائدہ رسوي؟ که زه پیژنم که نه پیژنم دغه دواړه وهغه ته یو دي. عزت او شرف خدا دی چې الله جل جلاله یې پیژني.
د نهاوند فتح الفتوح وبلل سو. ځکه پس له دغه شکسته و فارسیانو ته د یادولو وړ قوت او طاقت نسو پات. دغه جنگ هغه آخري او فیصله کوونکی جنگ و. که څه هم تر نهاوند وروسته نور ډیر جنگونه سوي دي، خو هغه فیصله کوونکی جنگ او د فارسیانو ملامتونکی جنگ د نهاوند جنگ و. هغه فارسیان چې د نهاوند څخه د فیروزان سره وتښتیدل په همدان کې سره یو ځای شو. حذیفه رضی الله تعالی عنہ په دغه تښتیدلو فارسیانو پسې د نعیم ابن المقرن رضی الله تعالی عنہ په قومندانۍ یو لشکر ولېږي او فارسیان یې په همدان کې محاصره کړ. فارسیانو د صلح غوښتنه وکړه او همدان په صلح فتح شو. مسلمانانو د ری پر طرف حرکت وکړي. ری و تهران ته نږدې واقع دی. کوم وخت چې د ری خلق د مسلمانانو پر اتک خبر شو، هغه هم صلح وغوښته. ری هم په صلح فتح شو. مسلمانانو د شمال پر طرف د خراسان وخواته حرکت وکړي. د عراق او خراسان په منځ کې د قومس منطقه ده او د هغه ځای خلکو هم صلح وغوښته. قومس هم په صلح فتح شو. مسلمانان نور هم په شمال کې مخته پسې ځي. څو جرجان ته ورسېدل، هغه هم په صلح فتح شو. مسلمانان د شرق و طرف ته رهي شو. د فارس په شمال شرق کې و تبرستان ته ورغله، هغه هم په صلح فتح شو. او بیا دغه لشکر و اصفهان ته ورسېدی. د اصفهان خلکو جنگ شروع کړ، خو مسلمانانو په جنگ کې شکست ورکړ. هغه چې شکست ولیدي صلح یې وغوښتل او بیا اصفهان په صلح فتح شو. دغه ټول فتوحات د فارس په مځکه او شارو کې دي. د فارس ټول شارو د مسلمانانو په تورو سقوط وکړي او فتح شو. مګر په هغه وختو کې د فارس ټوله پاچاهي او مملکت یوازې عراق او ایران نه و، بلکې دغه اسلامي جمهوریتونه کم چې په دغه ورستنیو وختو کې د روسیې څخه آزاد و، هغه هم په فارس کې شامل و. افغانستان او د ایران شرقي منطقه ټوله د فارس تابع و. حتی نیم پاکستان چې سند ورته ویل کیږي دغه هم د کسرا پاچاهي و. د شمال له طرفه د ترکانو تر وطن ټول ځایونه د فارس تر حکم لاندې و. د کسرا د حکومت شمال شرق تر چین رسیدي، چې په دې ډول سره د کسرا د پاچاهي حدود دغه ملکونه و: هند، چین، ترکیه او جزیره العرب. خو تر اوسه یوازې عراق او ایران فتح شو. هغه نور پاته مملکت تر اوسه د یزدجرد په لاس کې و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خو په اول کې یوازې د عراق او یو څه ایران په فتح کولو کفایت کړی و. مګر څنګه چې د هرمزان هغه قصه پیښ شوه چې د مخ درته بیان شوه، او بیا احنف ابن قیس و حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته مشوره ورکړه او ویل ترڅو چې یزدجرد موجود وي خلق پر موږ راپورته کوي، چې پاچای موجود وي همیشه به خلق د هغه په تحریک او پارولو صلح ماتوي. نو اجازه راکړه چې د فارس ټول مملکت فتح کو او یزدجرد ختم او فیصله کو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هم په دغه مشوره قانع سو او امر یې وکړي چې هو د فارس ټول مملکت په هغه خپل پراختیا سره فتح کړي. نو هغه چې د هجرت د 13 کال په شروع کې د احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنہ په مشوره د فارس پر نور حصو هم حمله شروع شوه. لکه څنګه چې د مخه مو درته ویلی و چې ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ له طرفه د بصره والی او د هغو ټولو لشکرو عمومي قومندان وو کم چې په فارس کې جنگ او فتوحات کول. اوس پس له دغه ذکر سو فتوحاتو څخه چې د مسلمانانو اول لشکر د ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنہ په امر حرکت وکړي، هغه لشکر وو چې د آذربایجان و طرف ته رهیس. آذربایجان په خپل یو لوی مملکت بلل کیږي چې و تبریز ته نږدې واقع دی، او هغه پارسیان چې په نور پارس کې شکست خوړلی وو په آذربایجان کې سره یو ځای شوی و، چې مشر او قومندان اسفندیار د رستم رور وو.
ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنہ دغه لشکر امیر چې د آذربایجان و طرف ته حرکت کوي بوکیر ابن عبد الله وټاکی. کوم وخت چې د مسلمانانو لشکر هلته آذربایجان ته ورسېدی فارسیانو ډېر بد او سخت شکست وخوړی او اسفندیار بندي ونیول شو. بوکیر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ غوښته چې اسفندیار ووجني خو اسفندیار ورته وویل صلح دي خوښه ده که جنگ؟ بوکیر ویل صلح. شم متوجه سي مسلمانانو هیڅ کله جنگ نه غوښتي او نه غواړي او نه دغه خلق د جنگ د پاره راوتلی و، بلکې د مسلمانانو اصلي مقصد اعلاء کلمت الله و. دغه ټول قرباني تکالیف او زحمتونه د دې لپاره و چې بندگانو د بندګۍ څخه خلاص کی او د یو الله جل جلاله بندگان سي. مسلمانان د اسلام د نشرولو لپاره راوتلی و، جنگ او غنیمتونه نه غوښته او نه مقصد و. هغه څوک چې غنیمتونه غواړي هغه جنگ کوي او هیڅ کله په صلح نه راضي کیږي، ځکه په صلح کې غنیمتونه لږ او په جنگ کې ډیر وي او د مسلمانانو حرص پر صلح وو. نو خود بوکیر رضی الله تعالی عنہ وویل صلح می خوښه ده. اسفندیار وویل چې صلح دي خوښه ده نو ما موجنه، ځکه که زه صلح در سره ونکم د آذربایجان خلق صلح نه در سره کوي. نو اسفندیار یې نه ووجي او د ځان سره بندي وساتي. هلته ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنہ یو بل لشکر هم د اول لشکر د کومک لپاره راولېږي چې دغه کومکی لشکر قومندان ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ چې نوم یې سماک ابن الخرشه دی او د اهل بدر څخه دی. د مسلمانانو دغه لشکري سره یو ځای شو او اوس و آذربایجان ته ورننوځي. اسفندیار د آذربایجان و خلقو ته پرلپسې حال ورلیږي چې تسلیم سي، صلح وکي. د مسلمانانو سره جنگ نسی کولای. د اسفندیار د دغه مشورو په سبب د آذربایجان خلق تسلیم سو او تاسو په هیږي چې آذربایجان په خپل یو کامل دولت او مملکت دی. دغه لوی آذربایجان اوس تسلیم او د مسلمانانو د حکم تابع سو. کوم وخت چې آذربایجان تسلیم سو مسلمانانو عتبه ابن فرقد رضی الله تعالی عنہ د هغه ځای حاکم وټاکی او بوکیر رضی الله تعالی عنہ نور هم مخته ولاړی د الباب پر طرف ورهیسو. الباب لکه د مخه چې مدرته ویلی و چې وهغه منطقه ته ویل کېده چې د روسیې، ایران او ارمینیا په منځ کې و. اوس بوکیر رضی الله تعالی عنہ د دغه منطقه پر طرف آمادګي ونیول، مګر بیا هم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د اوامرو انتظار باسي چې ورسم او که صبر وکم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو بل لشکر هم و منطقه ته ورولېږي چې قومندان یې سراقه ابن عمرو رضی الله تعالی عنہ او دغه لشکر د مقدمه قومندان عبدالرحمن ابن ربيعه رضی الله تعالی عنہ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سراقه د هغو ټولو لشکرو عمومي قومندان وټاکی کوم چې په منطقه کې موجود وي. سراقه د الباب و طرف ته حرکت وکړي. هلته شهریراز چې د الباب پاچاو هغه هم خپل لشکر د جنگ د پاره تیار او آماده کړي او په دغه وخت کې د معلوماتو د پاره د مسلمانانو د لشکر پر طرف جاسوسان هم ولېږل. پس له معلومات دا ور معلومه سو چې مسلمانان داسې قوم دي چې د مرګ څخه نه بیریږي. نو یې د مسلمانانو د لشکر و مقدمته چې قومندان عبدالرحمن ابن ربيعه رضی الله تعالی عنہ حال ولېږي چې صلح غواړم. الباب چې جلا مستقله او لوی منطقه ده صلح غواړي او تسلیمیږي. عبدالرحمن ابن ربيعه چې د مقدمه قومندان وو پس له هغه څخه چې د خپل امیر سراقه سره مشوره وکړه نو یې د الباب د پاچا سره پر صلح موافقه وکړه او الباب په صلح سره فتح سو. سراقه ابن عمرو رضی الله تعالی عنہ چې د دغه لشکرو عمومي قومندان وو شاوخوای ټولې لږلې چې پاته منطقه هم فتح کړي.
په دغه جمله کې د ارمینیا او قفقاز غرنۍ منطقه هم فتح کړې. د مسلمانانو د لشکر مرکز او په خپل عمومي لشکر د الباب په منطقه کې وو او دغه شاوخوا ټول ځایونه یې د سریو یا ټولیو په لېږلو فتح کړه. په دغه وختو کې د مسلمانانو د لشکر عمومي قومندان سراقه ابن عمرو رضی الله تعالی عنہ وفات شو. د پر ځای هغه د مقدمه قومندان عبدالرحمن ابن ربيعه رضی الله تعالی عنہ د لشکر عمومي قومندان وټاکل شو او بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ له طرفه امر را ورسېدی چې نور هم د شمال پر طرف مخ ته ولاړ شي او پر ترکانو حمله وکړي، ځکه اوس مسلمانان د فارس په شمالي طرف کې د فارس و آخري او هغه حدود ته ورسېدل چې تر دغه وروسته نور د ترکانو مځکه او د ترکانو حکومت دی. عبدالرحمن ابن ربيعه رضی الله تعالی عنہ د لشکره سره د ترکانو مځکې ته ور داخل شو څو انابول ته ورسېدی چې دغه منطقه د فارس و شمالي طرف ته د ترکانو شارونه دي. ترکانو نه لشکر جوړ کړی وو، نه مقاومت وکړي او نه د مسلمانانو مخ ته ودرېده، ځکه دوی ولیده چې فارس غونډې لوی مملکت په خپل ټول قوت او طاقت د مسلمانانو سره مقابله نسوای کولای او نه د دوی مخ ونیول. نو موږ چی شو؟ عبدالرحمن ابن ربيعه رضی الله تعالی عنہ د لشکره سره په ترکیه ننوتی، ترڅو نیمه ترکیه تر خپل تسلط لاندې راوستل. انابول چې د ترکانو شار وو ټول فتح شو او هلته هم مسلمانانو خپل والیان او حاکمان مقرره کړ. دا د شمال پر طرف د مسلمانانو پرمختګ وو او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په امر د شمال پر طرف نور پرمختګ منع شو، خو د فارس د شرق پر طرف پرمختګ جاری او روان وو. مسلمانان د خراسان او افغانستان پر طرف مختزي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ودغه طرف ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صحابي او ملګری احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنہ ولېږي، ځکه هلته په خراسان کې د مروه په منطقه کې یزدجرد موجود و. ورونو د تاریخ په کتابو کې مروه او مروه ذکر شوی دي چې زما په ګمان هغه به دغه د نن ورځې فراه او فرارود وي چې ممکن هغه وخت مروه بلل کېده او کبیله فراه او فرارود څخه بل ځای وي چې د مروه په نامه سره یادېږي هم امکان لري، خو ماته نه دی را معلوم. نو اوس زه د وینکو او اوریدونکو د پوهېدلو لپاره د مروه پر ځای فراه وایم، که څه هم مروه بل ځای وي، خو منطقه یې دغه د هرات پر شاوخوا منطقه ده. په خپل یزدجرد په مروه کې اوسېدی او لشکر یې برابرولې. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنہ ودغه طرف ته ولېږي. احنف ابن قیس د فراه پر طرف ورهیسو څو وهرات ته ورسېدی او هرات یې فتح کړ. فراه خو تر هرات ورسته ده. یزدجرد ته چې دغه خبر ورسېدی چې هرات فتح شو، نو فراه یې پرېښول، نور هم پر شا ولاړی څو فرارود ته ورسېدی. احنف ابن قیس نور هم مخته پسې ولاړی. یزدجرد وبېرېدی چې دغه خلق می نه پسې پرېږدي، نو یې د نورو ملکو د پاچاهانو سره ارتباط ونیوي او کومک ځنی غواړي. د سند، چین او ترکانو پاچاهانو ته حال ولېږي چې کومک می وکړي، د مسلمانانو مخه ونیسي، کنه پر تاسو هم درهیدي. د مسلمانانو داسې لشکر دی چې نه یې څوک مخته درېدلای شي او نه دوی خپل پرمختګ پرېږدي. دغه ټول فتوحات یا دغه ټول شارونه او ملکونه تر 4 کلو په لږ او کمه موده کې ونیول شو. د فارس هغه عظیمه پاچاهي په 4 کلو کې سقوط وکړي. دا نه چې یوازې فارس بلکې د ترکانو نیم مملکت هم په دغه 4 کلو کې ورسره فتح شو. په عین وخت کې اردن، سوریه، لبنان، فلسطین چې دغه ټولو ته شام ویل کېده او مصر دا هم فتح کیږي. نو خود یزدجرد و نورو پاچاهانو ته حال ولېږي چې د خپل ځانو د ساتنې لپاره زما کومک وکړي، کنه
تر ما وروسته ستاسو نوبت دی. دلته نو د یزدجرد د کومک د پاره د سند، چین او ترک پاچاهانو لشکري راولېږلې. احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنہ خبر سو چې د یزدجرد د کومک د پاره د نورو خارجي ملکو څخه لشکري راځي. نو ده هم حال واستاوه چې کومکی لشکر راولېږي. د احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنہ د کومک د پاره د کوفه او د مسلمانانو د نورو شارو څخه هم کومکی لشکر را رهیسو. د مخه تر دې چې دواړو طرفو ته کومکی لشکري را ورسیږي، احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنہ ورده مخسو. هغه فراهیه هم فتح کړه چې یزدجرد پکښې اوسېدی او یزدجرد د هرات د فتح په خبرېدلو فرارود ته ځنې ولاړی. یزدجرد ته چې دغه خبر ورسېدی چې فراه هم فتح سوه، فرارود هم پرېښاوه بلخ ته ولاړی. احنف ابن قیس نور هم پسې ورده مخسو، فرارود هم فتح کړي. یزدجرد اوس شرمیږي ځکه چې هر شار فتح سي د نور هم شاته ولاړ سي. دا وار شاته نه ولاړی، په بلخ کې پاتې سو. خو تر اوسه هغه خارجي لشکري چې د کومک د پاره را رهیسي وي نه دي را رسیدلي. نو یې په هغه خپل موجود لشکر د مسلمانانو سره جنگ شروع کړ. د جنگ په آخر کې یزدجرد د احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنہ د قواو څخه شکست وخوړی.